او زه تاسو ته یو فایده ذکر کړم او دې زړه ته یې کوزې کوي په دې زړه یې ولیکئ د ټولو نه لوی عذاب د الله دا دی چې تا د خپلې بندګۍ نه بند کړي دا د الله په عذابونو کې د ټولو نه سخت عذاب دی چې تا بند کړي د خپلې بندګۍ نه او تا له توفیق نه درکوي د عبادت لکه اوس دې کافرانو ته وګوره الله وایي ما د هغوی په زړونو پردې راوستې غوږونه مې له درانه کړو په غوږونه مې له بوج راوستو نه دې قرآن ته غوږ ږدي او نه پکې سوچ کوي نه یې اوري همیشه الله ته دا سوال کوو چې یا الله ما د خپلې بندګۍ نه مه بندوه ډېر خلک به تاریدلي د دې جومات د دروازې پورې راتلی شي په تا پسې که تا سره کار ورا به شي دې جومات د دروازې له او تا سره به خبره وکړي خو دې جومات ته دننه نشي راتلی ډېر داسې خلک دي چې الله ورله د عمرې او د حج د دې توفیق نه ورکوي ډېر خلک داسې دي چې هغوی له الله د قرآن کریم توفیق تلاوت نه ورکوي توفیق ډېر داسې دي مخکې ورځو کې تقریبا هفته یو نیمه به کېږي یو کس د بهر نه راغلی ریاض د بهر نه هلته راغلی نو بیا ما سره ملاقات شو نو سپین ږیری سړی و مشر دا ږیره یې سمه خریلې وه نو ما ورته نصیحت وکړو ما عمر خو ستاسو که تا وایي چې ځواني مې ده او ږیره ځکه لرې کومه نو بیا هم څه خبره اوس خو بوډا شوی نو دا ږیره پرېږده وایي نه نه یې پرېږدم ته شان دغه جواب وښه وایي نه پرېږدم ږیره زما نه لګي ږیرې سره وایي بیا ما ورته داسې وایي ما د قرآن تلاوت څه چې ته کړی دی قرآن تلاوت یاره وایي لا د اوسې پورې مې نه دی ویلی یعنې یو سړي عمر اویا کالو کې تقریبا او دله په اویا کالو کې قرآن نه دی ویلی یو سړی اویا کاله قرآن روان اخلي تاسو دې سړي په باره کې څه وایي بیا ما ورته وایي مونځ سره یې څه حالت دی یاره اوس کمزوري و مونځ نه کوو ډېره عجیبه ده وویله خو یې تهجد مونځ کوو دی وایي چې نور مونځونه نه کوم خو څه کوو د تهجد مونځ وایي زه ښه په ټایم کوم هسې سوچ مې کوو خو الله لرې کړی و د دې هر څه نه خو ما وایي ما اوس دا په ده باندې د الله غټ عذاب دی غټ عذاب دا دی چې یو سړی د اویا کالو عمر ته شي او الله یې بیا هم عباداتو ته نه پرېږدي ډېر خلک داسې هم شته چې هغوی په دې ځوانۍ کې سرکشه او غافله خو چې کله د عمر ډېر شي بیا داسې الله ته واپس شي چې سړی دغه عمر کې هم الله یې نه راپرېږدي نو بل لوی عذاب کم یو دی داسې خبره مې دې پورې راواغېسته چې الله وایي ما د دوی په زړونو باندې پرده راوستې ده او ما د دوی غوږونه درانه کړي دي بوج مې پکې پیدا کړی دې دپاره چې دوی د قرآن نه فایده وانخلي په وجه د دوی د سرکشۍ بیماري په هغو کې ده